بیا مونږ او تاسو بعضې ټیم دا فیصلې کوو چې دا بنده دا د خدای خوښ دی او دا د خدای خوښ نه دی. که د چا اولاد نه وي مونږ وایو دا د الله نه دی خوښ، دا سپیره دی. کله ورته پیغور کوو، کله یې سپک ګڼو، حالانکې مونږ او تاسو چې وګورو نو زمونږ د خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د هغه 11 بیبیانې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه 11 بیبیانو کې صرف د یو بیبي نه اولاد پیدا شوی، د 10 بیبیانو نه اولاد نو، صرف یو د بیبي خدیجې نه اولاد دی او یو زوی د خپلې وینځې ماریې قبطیې نه شوی دی. او بیا د رسول الله زندگی مونږ او تاسو ګورو، د رسول الله ټول اولاد چې دی نو 3 زامن او 4 لوریانې دي، خو 3 واړه زامن یې د 2 کالو د عمر نه وړاندې وفات شوي. اوس ګوره څوک دی؟ محمد رسول الله د الله نه بعد لوی مقام دی، په الله ګران دی، د هغه نه به لوی تقوادار څوک و، د هغه نه به الله ته زیات نږدې څوک و. 3 زامن الله ورکړي دي، 3 واړه زامن د 2 کالو د عمر نه مخکې وفات شوي. نو مسلمانه په دې سوچ وکړه چې ته کله یو مسلمان ته پیغور کوې چې تا نه الله اولاد واغشت، او ته ښځه بلې ښځې ته پیغور کوي چې تا له الله زوی نه درکوي او تا له الله اولاد نه درکوي. ما له یو ملګري راغلی او سترګو کې اوښکې ګرځېدلې، وایي زه یو هفته بعد د کوره راووتلم. مې ولې؟ وی ما تروندار پیغور کړي زما بچی نشته، وی چې ته خدای پیژندلې. نو ګوره مونږ دې طرف ته سوچ وکړو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باعث تخلیق کائنات دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله نه بعد لوی مقام دی، په 1,40,000 انبیاو کې د ټولو نه عظیم پیغمبر دی. په ملائکو و انسانانو پیغمبرانو کې څوک د هغه مقام ته نه رسي. شاہ صاحب فرمائی بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر، د الله نه بعد ستا بس لویه مرتبه ده. هغه الله 3 زامن ورکړي دي، 3 واړه ته په عمر کې د مخکې 13 میاشتو 14 میاشتو پات شوي. ولې؟ العیاذ بالله محمد رسول الله د الله خوښ نو، هغه په الله ګران نو، ولې هغه نیک عمله نو. دا د الله تقسیم دی زما عزتمنو. بیا 4 لوریانې دي. مشر لوري بیبي زینب ده، په عاصب په ابي العاص باندې واده وه، او بله لوري چې ده هغه بیبي رقیه ده، او بله بیبي کلثوم ده، او بله بیبي فاطمه ده. 4 لوریانې. بیا د الله دې نظام ته وګوره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د 11 بیبیانو کې صرف د یو بیبي نه اولاد شوی دی. بیبي عایشې اولاد نشته، خو بیبي عایشې ته چا پیغور نه دی کړی چې ستا بچي نشته. څومره لویه ښځه ده. هغه د نبی علیه الصلاة والسلام د هغې په پتون مبارک باندې خپل سر ایښی او وحی نازلیږي، قرآن نازلیږي، خو بیبي عایشې ته ګورئ چا پیغور نه دی کړی چې ستا بچي نشته. بیبي حفصه د نبی علیه السلام بله بیبي ده، د عمر صاحب لور ده. بیبي عایشه د ابوبکر صدیق لور ده، او بیبي حفصه ده د عمر صاحب لور ده، د رسول الله بیبي ده. اولاد یې نشته دی، خو چا ورته پیغور نه دی کړی ستا خو اولاد نشته، ته خو الله پیژندلې او ته خو داسې او ته خو داسې. ګوره اولاد یې نشته. د نبی علیه الصلاة والسلام د 10 بیبیانو اولاد نشته، د لوی مرتبې بیبیانې دي، چا ورته پیغور نه دی کړی. او بیا بل عجیبه خبره دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم 4 لوریانې دي، یو بیبي زینب ده، یو رقیه ده، یو ام کلثوم ده، او یو بیبي فاطمه ده. دا یو باندې واده وه. دا بل چې ده دا بله بیبي رقیه دا په عثمان صاحب باندې واده وه، چې کوم د الله د رسول 3م خلیفه دی. مونږ او تاسو ورته عثمان غني وایو، د هغه یو لقب ذوالنورین دی. ذوالنورین ورته ولې وایي؟ د 2 نورو والا، د 2 رڼاګانو والا. نبی علیه الصلاة والسلام یوه لور پې واده شوه، هغه څه وخت بعد وفاته شوه. نبی علیه الصلاة والسلام عثمان ذوالنورین ته خپله 2مه لور ورکړه، چې 2مه لور یې په نکاح کړه، هغه هم څه وخت بعد وفات شوه. یو روایت کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل که زما چېرې بله لور وي هغه به مې عثمان له ورکړې وه.
نو دا دوه په عثمان صاحب وفات هغه باندې نکاح شوی واده شوی وي او دواړه وفات شوي دي دی وجه نه عثمان رضی الله تعالی عنہ ته عثمان ذوالنورین وي د دوه نور والا د دوه رڼاګانو والا چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور دوه مشالونه دوه ډیوې د کور تراغلی ځکه وته ذوالنورین وي او بل دریمه څلورمه لوري بیبي فاطمه ده اوس د الله د رسول دی اولاد کې دی تقسیم د الله ته وګوره چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات کېدلو نو د الله د رسول درې زامن او څلور لوریانې دي په دې درې زامن او څلور لوریانو کې صرف یو لور بیبي فاطمه دا پاتې وه نور ټول اولاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې وفات شوي په دې کې زمونږ او ستاسو دپاره سبق دی چې د چا نه خدای زوی والی وي دا خدای وګوره خدای والو زوی ترې واغشت د چا نه الله لور والی دا وګوره دا خدای واله لورې ترې واغشته نه د الله د رسول څومره لوی مقام دی په 11 بیبیانو کې اووه اولاده په هغه اووه اولادو کې شپږ اولاده د رسول الله د وفات نه مخکې وفات شوي صرف یوه لورې پاتې د بیبي فاطمه هغه چې کله بیبي عایشه فرمایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرض وفاتو چې په کوم مرض کې وفات شوی ده نو دا بیبي فاطمه دا رسول الله لراله دا د الله په رسول ډیره ګرانه وه او روایت کې دي چې کله به دا د الله رسول لراله نو نبی علیه الصلاة والسلام به ورته ودرېده او دا به خپل کړله او د لاس نه به ونیوله او یو روایت کې دام دي چې په خپل ځای باندې به کېنول او رسول الله به ورسره کېناست د اولاد سره به محبت کې او په اولاد کې به تفریق نه کې هر یو اولاد هغه له به د هغه جایز حق ورکې د زړه مینه بیل شی دی چې یو بچی په تا ډېر ګران دی او کم هغه غیر اختیاري ده د رسول الله په بیبیانو کې بیبي عایشه د هغې سره د الله د رسول محبت زیات خو هغه غیر اختیاري شی دی قصدن به فرق نه کې په لباس کې به پکې فرق نه کې په پیزار کې به فرق نه کې په تعلیم کې به فرق نه کې نور که د یو اولاد زړه ته ډېر نږدې دی او بل کم نو په هغې باندې الله نیول نه کوي نو بیا دغه بیبي فاطمه چې د الله په رسول باندې دومره ګرانه او دې بیبي فاطمې به د خپل پلار څومره احترام کو چې کله به دا نبی علیه السلام راغی بیبي فاطمه به استقبال ته ودرېدله او رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا ښکل کړله موږ او تاسو چېرته خپل بچي نه دي ښکل کړی د الله رسول خپل وسیر علی الحسن او حسین رانږدې کړل ښکل یې کړل یو سړي وي د الله رسول زما خو لس بچي دي ما چېرته نه دي ښکل کړی الله رسول ورته وی دا خو رحم دی چې الله یې د خپلو بندګانو په زړه کې اچوي چې ستا په زړه کې الله دا رحم نه دی اچولی نو موږ څه نو چې دا خپل بچي ښکلی او په دې نیت یې ښکلی چې دا د الله رسول خپل نوسي او بچي ښکل کړي دي په دې کې هم ثواب دی یو سکون دی پکې او تا چې نن خپل بچي ځان ته رانږدې نه کړه هغه به ځان له په معاشره کې داسې ملګري وګوري چې بل ورځ به بیا خفی چې کاش چې دا بچي ما ځان ته رانږدې کړو خپل بچي ځان ته رانږدې کا هغه تا ته د خپل راز خبرې وکړي بعضې بچي دومره لوی غلطي وکړي د هغې لوی وجه دا وي چې پلار یې ځان ته نه نږدې کوي یا ترې تپوس نه کوي د جینۍ نکاح کوي جینۍ نه تپوس نه کوي دا د هغې شرعي حق دی د هغې نه په یو طریقې سره تپوس وکړه تا د پلاني ځای کې ورکوم ستا زړه دی یو که نه دی سړی ورته وښایه هلک هم ورته وښایه پلاني د پلاني زوی لرې ورکوم خبره به دې پټی نه هلک ته م ووایه بیا وروستو خلک جاړي د حیا عزت خلک یو شرمېږي دا د بچي حق دی نو دا نبی علیه الصلاة والسلام خپل نوسي ښکلولو حسن او حسین په مونځ به لاړو او حسن او حسین برالل او د نبی علیه الصلاة والسلام د پاسه به په سجده کې وروختل نبی علیه السلام به سجدې نه نه راوچتېده چې دوی ونه غورځېږي چې کله به ترې راکوز شو نو نبی علیه الصلاة والسلام به راوچت شو موږ دا کړي دي موږ خو ماشوم اول وغربو لتې پې سوري کو بیا ورته وایو دا کار مه کوه اول یې پوهېږه چې دا کار غلط نبی علیه الصلاة والسلام په منبر باندې ناستو خطبې وې حضرت حسن او حسین یا حسن یا حسین روانو او داسې اوږد شان کمیس یې اچولو هغې کې خپین ختلې راغورځېده نبی علیه السلام په منبر باندې خطبه بنده کړه ورپاڅېده او په غېږ کې راواغېست توری وسته ځان سره یې په منبر کېنو او خطبه یې شروع کړه مونږ خو تنګ نظره یو
منگ سره قدر نشته زما عزتمند. نو به هر حال بیبي فاطمه هغې به د خپل پلار دومره احترام کو. نو چې کله مرض وفات شو بیبي عایشه فرمای وی دا بیبي فاطمه راغله، نبی علیہ السلام ځان له راوغوښتله چې راشه. چې ورنږدې شوه نبی علیہ السلام ورته په غوږ کې پټه خبره وکړه. نو بیبي فاطمه په ژړا شو. وی بیا چې دی جړل نو نبی علیہ السلام بیا ځان ته رانږدې کړله، بیا ورته غوږ کې پټه خبره وکړه. نو دا په خندا شوه. بیبي عایشه فرمایي چې ما وی چې دا بیبي فاطمه خو هوښیاره ښځه ده او دا خو د کمقلو خلکو کار دی چې اول خاندي او بیا جاړي، یا اول جاړي او بیا خاندي. دا دې څنګه کار وکړو؟ نو ما ته تپوس وکړو چې رسول الله راته څه ووی؟ نو بیبي فاطمه وی چې دا د الله د رسول راز دی او دا نه ښکاره کړو. چې کله نبی علیہ السلام وفات شو بیبي عایشې ته بیا تپوس وکړو. بیبي فاطمه وی هغه د الله د رسول رازو، اوس هغه وفات شو. نو اوس یې زه تاته ویم چې کله زه په لومبي ځل رسول الله ځان ته رانږدې کړم ما ته وی چې بچې زما د تللو وخت راغی، په دې مرض کې به زه وفات کېږم او د دنیا نه به ځم. نو زه په ژړا شوم. وی بیا ځان ته رانږدې کړم او ما ته وی چې زما په اهل او زما په کور والو خلکو کې ما پسې د ټولو مخکې به ته وفات کېږي او نږدې به د ما سره ملاقات کېږي. نو بیا زه په خندا شو. نو د رسول الله د وفات نړوان دی د هغه شپږ بچي وفات شوي دي او دا یو لور یې پاتې وه هغه هم ورپسې نږدې په شپږو میاشتو کې دننه وفات شوی ده. نو په دې د الله رسول دی زندګۍ ته چې موږ او تاسو سوچ وکړو نو دا عامې خبرې دي. ګورئ که د یو سړي اولاد بیمار دی نو دا د الله د طرف نه یو امتحان دی، دا د الله د طرف نه یو امتحان دی په ده باندې. که یو سړي له الله اولاد نه دی ورکړی دا د الله د طرف نه امتحان دی. که یو سړي له نارینه اولاد نه دی ورکړی دا د الله د طرف نه امتحان دی. چا له زنانه دی ورکړی الله ښه پوهېږي چې زموږ دپاره څه ښه دي او څه نه دي. د بعضې سړي ډېر بچي وي، تکړه تکړه بچي وي، او یو ورځ دی راشي او یو ورځ دا خبره د خولې نه وځي چې یاره زما دا بچي نه وي نو د دې نه به ښه وه. الله ښه عالم دی چې زما دپاره زما نارینه اولاد ښه دی که زنانه اولاد ښه دی که نه اولاد ښه دی. الله په خپلو کارونو ښه پوهېږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې مؤمن بنده دپاره الله کله په جنت کې یو ډېر لوی مقام مقرر کړی وي خو د عمل کمزوري وي، دې ډېر نیک اعمال نه کوي نو د باندې الله داسې مصائب راولي، زوی تې نه والي، لور تې نه والي، بل غم پې راشي، بیماري پې راشي، تکلیف پې راشي، دې په هغې باندې صبر وکړي. نو نور عمل خو ده سره نه الله هغه مقام ته رسول غواړي نو دی چې صبر وکړي الله په هغه صبر باندې خپل مقام ته ورسوي. همدغه زمونږ ایمان دی او موږ د الله په تقسیم باندې راضي. نو که د چا اولاد نه وي یا د چا اولاد وفات شوي وي یا د چا اولاد بیمار وي او پښتانه دی ورته پیغور دی ورته نه کوي. د رسول الله زندگی دی وګورئ. حضرت شعیب علیه السلام ته وګوره صرف لوریانې دي، زامنې نشته. او یو حدیث مبارک کې دی چې لوریانې خو الله پیغمبرانو له ورکړي، پیغمبران د لوریانو پلارانو. نو زما عزتمندو دا غلطې خبرې دي. په دې به مونږ فیصلې نه کوو چې دا سړی چې دی نو دی غریب دی نو دا ګینې د الله خوښ نه دی او دا مالداره دی دا د الله خوښ دی. ډېر مالداره دا چې دي سود کوي، په سود باندې مالداره شوي، د بل حق یې د خپو لاندې کړی په هغې مالداره شوي، مردارۍ کوي په هغې باندې مالداره شوي. غریب ځان له د حیا او د عزت او د غیرت هغه حلاله ګټي او په هغې وخت تېروي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه غریب دا پولې شوي لاسونه دی ښکل کړي دي او فرمایلی دی الکاسب حبیب الله، کسب کوونکې او محنت کوونکې دا د الله دوست دی. نو موږ به د الله په تقسیم باندې راضي وو او چې د الله په تقسیم باندې راضي نشي نو سبا وکړي هیڅ هم نشي کولی خو ځان به ګناهګار کې. نو دا د الله تقسیم دی. الله دې زمونږ او ستاسو د دنیا او د آخرت خیر نصیب کړي او چې په کم حالت کې مې الله دې زمونږ او ستاسو شکر نصیب کړي او د دې نه هم دې الله په کم حالت باندې نه کوي او د دې نه هم دې الله کمزورۍ نه، د دې نه هم دې الله زورۍ نه او د دې نه هم دې الله په بد حال باندې کوي نه.